نور ودې خاورې ته جنګ به راوړه ناکامې نړۍ اوس ورکې سوې سلګۍ. اراده مو وکړه چې د دانګام ولسوالۍ بنشایي کنډو ته لاړ شو. تکل مو وکړه او روان شو. ګڼ شمېر ملګرو سره یو ځای دغې ساحې ته چکر شو. اسمان زلیگی بشان ظلمو افغانستان زلیگی لنکه پستورو چی اسمان زلیگی بشان ظلمو. د سردار محمد داود خان په لاس ناله شوې ونه چې دیوال ترېنه چاپېر شوی و د شیګل ولسوالۍ تیر شو چې سیمه ټوله شنه و د غرونو لمنې غوړاڅکو پوښلې وې. درد مې هنداره د زړګي زرې زرې ماتوي زرې زرې ماتوي ګمان کوم زغم راته نورې الله نورې حوصلې ماتوي درد مې هنداره د زړګي زرې اسمار ته ولاړه او بیا مستقیما د دانګام ولسوالۍ ته ورسېدو چې د دانګام غرونه هم په شنو څېړیو پوښل شوي وو. د دانګام ولسوالۍ څخه بنشایي کنډو ته پورته شو. ساحه جګه وه خو ډېره ښکلې وه. د سپېدارو او نښترو ونې، خاورین نرم غرونه او شنه نښتر همدا لامل و چې ډېری ملګري به په نوبتوار شکل یو نښتر ونې ته پورته کېده او انځورونه به یې اخیستل. سر زما او من زما قربان په دې زیبا وطن دا 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 مې د بابا وطن 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 کور د میړنیو دی زال د زمریو دی مات دی هر خزان دلته خاوره د سپرلیو دی سر زما او من زما قربان په دې زیبا وطن دا 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 مې د بابا وطن دا مې د بابا وطن دا مې د بابا وطن. ماشومان هم د شنو غرونو په منځ کې د سیلانیانو په موټرو پسې منډې وهلې او خپلو لاسو جوړو شویو اجناسو د پیر غوښتنه به یې ترېنه کوله. د دې سیمې په اړه مو د دې سیمې یو اوسېدونکي څخه وپوښتل چې د دې سیمې په اړه یې راته معلومات راکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نبی ګل خیرخوا دی، د کچلي اوسېدونکی یم، دانګام ولسوالۍ. دا کومې سیمې خاردار چې ته یې تاسو کوم ملګري دا بنشای په نوم باندې یادېږي، دا د بنشای د کنډو په نوم باندې یادېږي، خو بنشای اصل کله دا ښکته دې سایډ ته یادېږي. دا براول او بانډۍ او دغه دیر او دغه ساحې دې سایډ ته پرتې دي، کونه دی او دغه سیمې خاردار چې دی دغه بیا ختلی دی پاسه او زمونږ د هغه باډر چې کوم دی د هغه سره هم لګېدلی دی او بنشای په نوم باندې دا ټوله ساحه یادېږي. بیا دا د کونړ طرف او دا دواړه طرفونه د بنشای په نوم باندې یادېږي. دا ټوله یو بنشای یادېږي. مخکې پخوا وختونو کې دلته دا سیمې خاردار او حکومتونه چې څه وخت کې نه نو زمونږ د افغانستان د داود خان په وختو کې دلته یو څه اندازه د ینګرو کنډو په نوم باندې یو ځای یادېږي. په هغه کې د داود خان د وختو د سیمټو بورجې هم شته دی او د هغه نه علاوه دلته بیا یو غوړګي په نوم باندې د خلکو یو برید یادو. خو د دې نه مخکې چې کله جمهوریت په هغه وخت کې داسې هم راغلی دی چې د بنشای کنډو ته هم دا د پاکستان پوځ راوختلی دی، دغه خلک راغلي. خو بیا چې کله زمونږ دغه حکومت زور موندلی دی او راغلي دی او کېناستلي نو هغه یې بېرته په شاتګ کلی دی او هلته کېناستلي دي. د هغه نه وروسته دغه شلخوکس په نوم باندې کوم ځای چې یادېږي هغه هلته یو غټ کمپ لري، خپل هغه خپل کار روزګار او دغه ځای نه د پیوستو فعالیت او هغه شیان دا ځای نه ټول خپل کاروبار هاخوا ته یو ورور اوسېږي، دې خوا ته بل ورور اوسېږي، یا یې دلته پلار اوسېږي هلته زوی اوسېږي، یا یې هلته پلار اوسېږي دلته زوی اوسېږي. د دې پټي په دې منځونو باندې د سیمې خاردار راغلی، نیم پټی هاخوا پاتې شوی، نیم دې خوا راغلی او ټول دغه اوښتې راوښتې ټول یو مشواڼی قوم په دې ساحه باندې پروت دی، ټول دغه یو خلک. یو کس لا وویله چې دا هغه دلته دې کنډو ته راوړی، بیا کوم قمندان وایي بېرته دغه غم خادي سره کوم ته کوم چې پلار د سړي هلته یا نو غم خادي مخکې لږه په اسانۍ باندې کېدله، اوس دا مشکلات پیدا شوي دي. اوس دا سیمې خاردار چې لګېدلی دی نو د دې نه وروستو بیا زمونږ غم خادي اخوا ته بنده شوې ده. که د چا پلار مړو هلته مړي او که د چا زوی مړو دلته هغه دلته مړي، هغه خپل غم کوي هلته دلته اجازت نه میلاوېږي. هېڅ شی نه، که تذکیره ولرې که شناختي کارډ ولرې اخوا دې خوا پرېښودل نشته دلته. دا ښکته چې کوم ساحه تاسو وینئ دغه ساحه د براول بانډۍ ښکته دغه ساحه یادېږي. ښکته بیا دیر
یادېږي دا ساحې د بانډۍ برول دي هغه پورې صابر موړه ده او داسې ښکته د بانډۍ برول دا سایډ دا ساحه پرته ده او دغه شاهي په دې سایډ باندې پرته ده دا مخامخ سړک چې تاسو وینئ دغه ساغرک چې معلومیږي دا د شاهي په طرف باندې تللی دی او اخواته جندول ساحه ده جندول د سمرباغ او مونډه او معیار او باجوړ طلا بیا په هغه خوا باندې پروت دی خو دا مونډه سایډ په دې سایډ باندې جندول ساحه ده دې خواته بیا کلي نشته دی دغه ټول شړ غرونه دي بس پوستې دي پکې او دا پاس چې د سپین بیرغ پې پړقېږي نو دغه زمونږ د افغانستان پوسته ده